ګوره اوس تاسو خپل د فیسبوک چې کوم اکاونټ دی که نه هغې نه تاسو اوس پیج جوړولی شئ. لکه اوس تاسو خپل اکاونټ چې دی د کوم آی ډي چې ته استعمالوې د دې نه پیج جوړېږي په اسانه طریقه باندې. دا تاسو پروفیشنل موډ ډالولی شي. خو د هغې طریقې د هغې فایدې څه دي او د هغې نقصانات څه دي. په دې ویډیو کې پرته د هغې نقصان هم ښیم چې دا تاسو اړوئ تاسو څه نقصان کیدی شي او تاسو اړوئ د دې فایده سره. صحیح شوه. ګوره چې تاسو په خپل چې کوم اکاونټ دی دا تاسو اوس پروفیشنل موډ ته واړوئ که نه او هغې ته کنورټ کړئ نو بیا به ستاسو سره د آی ډي نه یو پیج جوړ شي او په هغه پیج باندې یو فیسبوک بیا تاله پیسې درکوي. مطلب ته د هغې نه بیا پیسې ګټلی شي. هغې چې کوم ته ریل اپلوډ کوي فیسبوک ته شارټ ویډیوګانې چې ته وایي که نه نو په هغې نه بیا تاله فیسبوک چې دی پیسې درکوي چې ستا ویډیوګانې کله وایرل شوې. نقصان یې څه دی؟ ګوره که چېرته ستاسو یو فیسبوک آی ډي دی یا اکاونټ دی که نه په هغې باندې پین نه پیج جوړي په هغه آی ډي کې یو پیج وي نو هغه آی ډي به چېرته هم پروفیشنل موډ ته نه اړوئ. ولې به تشتې چې خپل د هغه پیج نه به لاس وینځئ بیا. لکه مطلب دا چې دی دا پیج خرابېدي. خو زما سره تاسو راځئ موبایل ګوره ښه کله چې ګوره ستاسو د فیسبوک چې کوم آی ډي ده که نه د فیسبوک آی ډي یا اکاونټ دی او په هغې کې تاسو پیج جوړ کړی که نه لکه ځان له یو پیج راخ کړی په هغه پیج کې تاسو مطلب هر قسمه ویډیوګانې څه چې زما دا پیج دی مثال په طور صحیح ده زما د آی ډي ده که نه دا پیج دی نو په دې زما د چې تاسو سره کوم آی ډي ده که نه په دې باندې تاسو پیج جوړ کړی نو هغه آی ډي چې ده که نه هغه به چېرته هم چې دی بیا پروفیشنل موډ ته نه اړوئ. ولې چې هغه پیج ته بیا خطره جوړېږي. هغه پیج چې د ویډیوګانې وایرل کېږي نه او هغه پیج چې دی که نه هغې کې ډېرې مسلې بیا راځي. ولې چې په دې آی ډي کې ستاسو نه پیله نه پیج موجود وي که نه لکه تاسو سره یو پیج وي نو دا ویډیو بیا تاسو پروفیشنل موډ ته نه اړوئ. صحیح شوه. کله چې تاسو سره یو پیج نه مطلب تاسو صرف یو آی ډي تاسو آی ډي استعمالوئ آی ډي یوز کوئ په هغې تاسو ویډیوګانې هم ورکوئ خپل آی ډي نه پیج ښه نه جوړ کړی نو هغه آی ډي چې دغه تاسو پروفیشنل موډ ته اړولی شئ او د هغې نه تاسو په اسانه طریقه باندې د فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ. فیسبوک وایي چې ستا ویډیوګانې کوم ریل چې ته اپلوډ کوې کوم چې شورټ ویډیوګانې دي په فیسبوک باندې اوس چې کومې راغلي دي مطلب دا ته اپلوډ کوې په فیسبوک باندې نو فیسبوک په طرح د هغې پیسې درکوي. صحیح شوه. نو دا ټوله طریقه درته ښیم چې دا موږ څنګه اړو او بیا وي که مطلب زموږ خوښ نه شي واپس کوو به یې څنګه. دغې طریقه وه مطلب چې تاسو که چېرته نقصان هم دغه و که چېرته ستاسو په د فیسبوک په آی ډي باندې تاسو یو ځان له پیج جوړ کړی نو هغه پروفایل چې دی هغه به تاسو پروفیشنل موډ ته چېرته هم نه اړوئ. زه ګوره زما سره دی خو ګوره زه خپل فیسبوک ته ځم او دلته کې تاسو ته ښیم دا زما آی ډي د مخامخ تاسو ته ښکاري. دلته کې بل زه خپل آی ډي ته ځم دا زما د فیسبوک اکاونټ دی. صحیح شوه. دا زما اکاونټ دی د فیسبوکو دا ما نه دی اړولی ویل دو دا ما نه دی اړولی. صحیح شوه. دا به زه شروع کوم دلته 3 ډاټ تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړو دلته یې کته دا لیکلی دی ماته وایي ټرن آن پروفیشنل موډ ماته وایي ټرن آن که پروفیشنل موډ ته زه به دا ووایم دا ماته وایي ټرن آن پروفیشنل موډ دا دلته کې دې ماته دا ښیي وایي ګیټ فیډ فور یو کنټینټ دا مطلب دا ټول ماته دا مطلب د دې ښیي چې لکه دا ټوله طریقه دې کې بیا ماته لیکلې ده. صحیح ده. خو زه په بهرحال په انګلیش دومره نه پوهېږم خو لکه دا ټوله طریقه دې کې ماته ښیي چې مطلب ته دا څنګه اړولی شي څنګه نه دې نه فیسبوک ته پیسې څنګه درکوي څنګه نه درکوي دې څونه فالوور پکار دي او څونه ویوز مطلب لکه ټول دې کې ته دا فیسبوک کې چې کله په ټرن آن باندې کلیک کوم دا به زما د آی ډي چې دا د پروفیشنل موډ ته واړېږي. خو دا زه ځکه نه اړوم چې په دې آی ډي کې زما سره دا پیج دی زما دا پیج چې کوم دی چې کوم د ویډیوګانې به تاسو ګورئ دا دغه آی ډي نه دی زما دا پیج نو که چېرې دا زه واړوم نو زما د پیج ته بیا خطره جوړېږي. ښه دا زما پیج دی تاسو ته ښکاري ګورئ زما آی ډي ده دا زما پیج دی دا زما پیج دی ویدل دو دا زما پیج دی نو په دغه آی ډي کې دا زما پیج دی دا یو ګورئ تاسو سلامونه او احترامات ملګرو جاوید رحمان دا وګورئ ګوره دا زما پیج دی نو په دې وجه باندې نو لکه دا ځکه زه ته نه اړوم چې زما د پیج ته بیا خطره جوړېږي. نو دغه طریقه د پروفیشنل موډ دغه نوی اپډیټ راغلی په فیسبوک کې به تاسو ته هم خبردار کړم که ویډیو خوښه شوي او داسې ویډیوګانو لپاره جاوید رحمان پیج سره فالو کړئ چې داسې ویډیوګانو تاسو ته میلاویږي. د الله په امان.